کله چې دا د شپې سودر په خپل مخ باندې رچوي نو لږ سوچ او فکر په دغه وخت کې موکه چې سبوی دغه سودر ایمونه لري کېږي نو مو د سترګې دا د قبر په دیوال باندې لګېږي او که نه د کوټې په دیوال مې ولګېږي نو مرګ چاله خبرداری نه ورکوي چې زه باندې راغلم او ته تیار اوسېږه نه مرګ ته هر ټیم کې ته تیار اوسېږي لکه پرون مونږ یو حدیث ویلی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان لا دا خبره نو مناسب چې هغه لږ مول دولت وي او هغه هره شپه ځون سره وصیتونه لیکي وصیت ورته تیار ولیکي ځکه چې مرګي څه پته نه لګېږي چې مو دا مول جیداد مې دی په دغه کې دا کور د وشي لکه سلف و صحابهو کې دا عادت و چې هغو هره شپه وصیت لیکلو خپل سر لومدی ویښی و ځکه چې هغو ته د یقین و چې مرګ څه پته نه لګېږي او دا مرګ اجل و نیټه د صرف الله رب العالمین ته معلومه وي بس چې کله یې لیکلي وي نو هغه په هر صورت کې او په هر حالت کې زوله در رسېږي الله رب العالمین اشنا تعبیرونه داسې خبرونه کړي دي الله رب العالمین فرمایي چې ای خلکو هغه مرګ چې تاسو د هغې نه منډې وهو تختو ته الله رب العالمین وي چې خامخا دغه مرګ تاسو سره ملویږي که هر څومره منډې ته ووهې او ته وتښتې نو د الله رب العالمین نه ته نشي پټېدی د الله رب العالمین دغې ودې نه ته نشي پټېدی دا مرګیو په هر صورت کې در رسېږي بل ځای کې الله رب العالمین دا خبره کړې و چې دا مرګی د اوتو سروګیری اگر که ته په یو مضبوطه قلعه کې سره نه یې په یو مضبوط بلډینګ کې ځون بند کا په یو مضبوطه قلعه کې ځون بند کا او چې الله رب العالمین دې تقدیر لیکلی اتو نیټۍ پوره کړي نو الله چې دا سیکنډ نه وروستو کېږي او نه مخکې کېږي نو په دا وجه باندې مرګ ته هر ټیم تیار اوسېږه د مرګ نه بعد چې کوم حالات رو درومي دغې زندګي غم وکړه هغه مشهور متل دی چې دنیا او آخرت دپاره یوه کرونده غوندې چې څه کرې نو قیامت پورې زه بیا غریبې که ښه عمل دی کړي ځون له ښه مول جمع کړی اعمال دې جمع کړي نو الله رب العالمین سره ولته ته ښه بدله مونده کې او که ګناهونه یې کړي او فسق یې کړی او دغه شان شرکونه یې کړي نو بیا الله رب العالمین چاله ښې بدلې نه ورکوي نو دغې وجې نه هوښیار انسان هغه دی هوښیار انسان لکه یو حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې یم دو او بعض علماء حدیث ضعیف کړی دی چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت دا روایت کې داسې درومي چې په تاسو کې هوښیار هغه انسان دی چې هغه د مرګ نه بعد چې کوم حالات درومي د هغې تیاروي کړي د مرګ نه بعد چې کوم ورځې شپې درومي کوم حالات درومي چې هغې ته تیار اوسېږي کامیاب انسان هوښیار انسان دا نه چې مول دولت او جایداد دا زیات کړي یا بچی زیات کی او پیسې زیات کی او بینکونه ډکي نه کامیاب انسان دغته ویل کېږي چې هغه د مرګ نه بعد کوم حالات درومي چې هغې ته تیار اوسېږي نو دا خبره م بار بار وکړه چې مرګی ګوره دا ته نه وي چې زه پلونکي تاریخ باندې درومم او یوه میاشتې تو مرګ ته پوتې یا څلوېښت ورځې یا یوه ورځ خبر هم نه وي مرګیو در رسېدلی دغې وجې نه ډېر خلک په دا نیت کې ګوره الله رب العالمین لا ډېر بدتر ورغلل چې هغو دا خبره کوله چې بس سبوی و توبه ووسم او چې سبوی له وررسېږي الله رب العالمین د ځون طرف ته غوښتی دغې وجې نه توبه کې و جلدي کوي توبه و زر الله رب العالمین ته وبوسې توبې له ټیمونه نه ورکوي چې خیر دی سبوی ووبوسم بل سبوی ووبوسم ځکه چې که سبوی رو درومي یا بل سبوی رو درومي نو پته نه لګي چې تو په کومه دنیا کې وي دا سوچ و فکر کوه چې زه خو سودو کېږم دا خوب چې کم دی دا د مرګ ورور دی ګوره دا خور ورور درسه مثلا د سړی چې ودو شي دا نیم مرګ دی روح یې نوتلی وي داسې لږ غوندې صرف ځون ته خبرېږي دومره کې پوتې وي نو الله رب العالمین داسې هم کولی شي بیخي یې تر واپس نه کړي او ځون سره یې سور کړي
نو دغې وجې نه لږ سوچ کوه چې کله ویده کېږي چې زه سبوی ژوندی روچتېږم که نه مړه روچتېږم